د ملا یعقوب تازه څرګندونې او روسیې ته د متقي غوسه. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ملا یعقوب وایي کبر مه کوئ، د خلکو غوښتنې ومنئ. ملا یعقوب د دلوي شپږشتمې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویلي د خلکو مشروع غوښتنو ته باید غوږ ونیول شي. هغه وویل د واکمنۍ د دوام لپاره باید د غمیزو رامنځته کېدو مخنیوی وشي، تکبر او غرور باید ونه کړو. ملا یعقوب زیاته کړه که چیرته غواړو یو قوي او باثباته نظام ولرو نو باید ولس ته غیږه ورکړو ترڅو ولس خپل کړو. ظاهرا ښکاري چې هغه هم د ملا هیبت الله د فرمانونو پر وړاندې د سراج الدین حقاني سره هم نظری دی. هغه ویلي چې خلک باید د اوسني نظام کلک ملاتړ وکړي ترڅو تیرو ناخوالو ته بیا ونه ګرځو. نوموړي ویلي دي هیڅوک د افغانانو د ویشتلو خوبونه نه ویني، ځکه افغانان هیڅ وخت نه غواړي خپل هیواد د بربادۍ کندې ته ټیل وهي. د هغه په خبره په ټول توان هڅه کوو چې د افغانانو مشروع غوښتنو ته رسیدنه وکړو. بلخوا متقي وایي افغانستان کې داعش نشته، بې ځایه بدنامۍ مه کوئ. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور په اړه د روسیې په مشرۍ د ډلهییز امنیت تړون د لوی درستیز څرګندونې رد کړي او ویل چې هیڅوک باید افغانستان بدنامه نه کړي. نوموړي زیاته کړه زموږ د شمالي ګاونډیانو امنیتي غونډه شوې او اعلان کړی چې افغانستان په شمال کې په زرګونه داعشیان راغونډ شوي او دا موږ ته خطر دی. موږ دوی ته دا خبره واضح کوو چې په افغانستان کې که چیرته یو داعشي هم سر پورته کوي هغه به په سر وهل کیږي. لکه موږ او تاسو چې وینو څه معنا ده چې زرګونه کسان به یو ځای دیروي، څوک به یې ویني نه او څوک به پې خبر نه وي. په افغانستان کې داعش ځای نه لري، د افغانستان خاوره به د چا پر ضد نه کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه کې د یو کنفرانس پر مهال ویل شوي د افغانستان په شمال کې 6500 داعشیان ځای پر ځای شوي دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.